ملګرو حالاتو ته په کتو دغه لنډه واقعه خو د عبرت نه ډېره زیاته ډکه واقعه لنډه ده، وخت هم ډېر نه نیسي، تر اخره یې واورئ. یو بادشاه په خپل محل کې ډیر زیات خپه ناست و. وزیر ته تپوس وکړ وایي بادشاه سلامت ولې خپه یې؟ دې بادشاه دې وزیر ته ووایي چې وزیره خپه په دې یم چې قوم مې اوده دی، که زه ټیک فیصله کوم او که زه غلطه فیصله کوم قوم څه غم غرض نه ساتي، نو په دې وجه خپه کېږم چې زما د دې قوم به څه کېږي. دې وزیر دې بادشاه ته ووایي چې بادشاه سلامت خپه کېږم، زه درله یو مشوره در کوم انشاءالله د دې سره به دا قوم راویښ شي. دې بادشاه دې وزیر ته ووایي چې هر وزیر زر مشوره راکوه. دې وزیر دې بادشاه ته ووایي چې بادشاه سلامت په دې قوم باندې ټیکس ولګوه، کېدای شي د دې سره دا قوم راویښ شي. دې بادشاه دې وزیر ته ووایي چې وزیره مشوره مې درله خوښه شوه. کله چې سهار شو نو بادشاه په ټول ملک کې اعلانونه وکړه چې د هرې میاشتې په اوله تاریخ باندې به زما محل ته دومره دومره روپۍ راوړئ، دا زما حکم دی. کله چې میاشت برابر شوه نو د ملک ټولو خلکو په اوله تاریخ باندې د بادشاه محل ته د ټیکس دا روپۍ راوړې، خو چا دا تپوس ونه کړو، چا څه غم غرض ونه ساتو چې دا روپۍ د څه دي. بادشاه بیا په محل کې خپه ناست و. وزیر ته یې وویل وزیره دې مشورې خو دې کار ونه کړو. دې وزیر دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت یو بله مشوره در کوم، کېدای شي د دې سره دا قوم راویښ شي. دې وزیر دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت زموږ په دې ملک کې چې څومره پلونه دي په دې پلونو باندې یو یو سپایي ودروه، او چې دا خلک په دې پلونو باندې تیریږي نو د دوی نه ټیکس اخله، کېدای شي د دې سره دا قوم راویښ شي. دې بادشاه دې وزیر ته وویل چې زه ټیک ته دا کار به هم وکړم که چېرته دا قوم راویښ شي. په ملک کې چې څومره پلونه په هغې پلونو باندې بادشاه خپل یو یو سپایي ودرو، او چې څوک به په دغې پل باندې تېرېده نو د بادشاه د سپایي به ترې ټیکس اخیستو. لس 15 ورځې تېرې شوې خو بیا چا غم غرض ونه ساتو، نه چا دا تپوس وکړو چې دا روپۍ تاسو زموږ نه څه اخلئ. بادشاه بیا په محل کې خپه ناست و. وزیر ته وویل چې وزیره دې مشورې دې هم کار ونه کړو. دې وزیر دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت آخري یو مشوره در کومه، کېدای شي د دې سره دا قوم راویښ شي. دې بادشاه دې وزیر ته وویل چې وزیره دا مشوره هم راکړه، دا به هم وګورو. دې وزیر دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت په دې پلونو باندې چې موږ کوم د خپل سپایان ودرولي دي نو دوی ته حکم وکړه چې دا کم خلک په دې پل باندې تېرېږي او دا دوی ته ټیکس اخلي، نو ورته ووایه چې هم ته ټیکس اخلي او هم یو کوتک وایي، او چې واپس په دې پل باندې راځي نو چې بیا ته ټیکس اخلي او بیا ورسره یو کوتک بل وهي، کېدای شي خوږ شي او د دې خوږېدو سره دوی راویښ شي. دې بادشاه دې وزیر ته وویل چې ټیک ته دا به هم وکړم. بادشاه خپلو سپایانو ته حکم وکړو چې هم داسې کار ورسره کوئ. ملګرو کله چې د بادشاه سپایانو دا کار شروع کړو نو قوم د احتجاج په شکل کې راووتو. بادشاه چې کله خبر شو چې زما قوم احتجاج وکړو، بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو. په محل کې تاو راتاو کېدو د خوشحالۍ نه کېناستې هم نه شو چې زما قوم راویښ شو. دغه قوم ځان یو نماینده یو مشر جوړ کړو او د بادشاه د محل مخې ته راغله او دغه نماینده محل ته دننه ورننوتو او بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت زموږ یو مسله ده. اوس بادشاه ځان ناغرضه کړی دی او دغې نماینده ته ویل چې ښه وایه څه مسله ده چې حل یې کړم، ما ته ووایه. د دغې قوم د نماینده دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت تا په دې پلونو کې د خپل سپایان ودرولي دي، نو چې موږ په دې پلونو باندې تېرېږو نو زموږ نه ټیکس هم اخلي او یو کوتک هم وهي، او چې واپس راځو نو بیا رانه ټیکس اخلي او بیا هم وهي. نو دې بادشاه دغې د قوم د نماینده ته وویل چې ښه وایه نو زه څه وکړم، تاسو څه خدمت وکړم. د قوم د نماینده دې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت مونږ ګڼ یو او تا په پلونو کې یو یو سپایي ودرولې دي، مونږ په قطارونو کې ولاړ یو، نو د دغې سپایانو دا تعداد زیات کا چې مونږ زر زر وهیو هم په دې پل باندې تېرېږو، زموږ ضروري کارونه دي. بادشاه په دې خپل زړه کې وویل چې د اوس قومه تاسو د غفلت په خوب کې وده یې، تاسو د راویښېدو نه یې، د چا هغه پلار به تاسو راویښ. نو ملګرو تاسو ته پته شته چې هغه قوم څوک دی؟ هغه قوم مونږ یو. نرخونه د اسمان سره خبرې کوي، ورځ په ورځ را باندې نوي نوي ټیکسونه لګي، بجلي او پېټرول په هفته کې 2 پیرې ګرانېږي. ظالم هره ورځ دې وژني خو لا د نرخونو غم کې. وایي پښتون په یو شي باندې اتفاق کړی دی ټولو پښتنو، هغه په دې خبره چې موږ به هېڅکله هم په خپلو کې اتفاق نه کوو. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه.